اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو راغلو ټولو مېلمنو ته زړه له تله هرکلی وایم. یو څو شعر دي چې کله څه او کله څه راباندې وکړي، کله څه او کله څه راباندې وکړي، دغه ټول ظلم خپل زړه راباندې وکړي. کله څه او کله څه راباندې وکړي، دغه ټول ظلم خپل زړه راباندې وکړي. تر هغې د یاد سره غاړه غټی یم، چرګ ازار د لمر خاطر راباندې وکړي. یو غزل حاجي صاحب، ستاسو چم کې یو سړی و هغه مړ شو، ستاسو چم کې یو سړی و هغه مړ شو، ستا د مینې لیونی و هغه مړ شو. ته چې لاړې هغه سا درپسې ورکړه، ته چې لاړې هغه سا درپسې ورکړه، هغه تا پورې ژوندی و هغه مړ شو. ته چې لاړې هغه سا درپسې ورکړه، هغه تا پورې ژوندی و هغه مړ شو. احتجاج ورباندې چا له ویرې نه کړو، احتجاج ورباندې چا له ویرې نه کړو. یو پښتون و غرسنی و هغه مړ شو. احتجاج ورباندې چا له ویرې نه کړې، یو پښتون و غرسنی و هغه مړ شو. ستا د یاد کومکې بې علاجه پروت و، ستا د یاد کومکې بې علاجه پروت و، نور له هر چا نه پردی و هغه مړ شو. ستا د یاد کومکې بې علاجه پروت و، نور له هر چا نه پردی و هغه مړ شو. ته یې زړه څه ته یې حال نه خبر نه شوې، نوم حضرت کام بیټنی و هغه مړ شو. یو څو شعرونه دي سمر د حسین الله د فرمایش ته چې نن درته زړه حال مکمل وایم ته واوا کوه، نن درته زړه حال مکمل وایم ته واوا کوه، زه به اشنا درته غزل وایم ته واوا کوه. کله دې زړه کله لیمه او کله ځان دې بولم، کله دې زړه کله لیمه او کله ځان دې بولم، کله له مینې درته ګل وایم ته واوا کوه. آخري شعر د فرید استاد چې حضرته تا ته مې نامه قسم ده نه خوښېږي، حضرته تا ته مې نامه قسم ده نه خوښېږي، حضرته تا ته به پاگل وایم ته واوا کوه.